د اردو ژبې لنډه کیسه، لیکواله انیسه طاهر، پښتو ژباړن طارق تسل. تېره شپه داسې یوه پیښه وشوله چې د ژوند ډېر اړخونه یې روښانه کړل. د ماښام 7 بجې مې تلیفون ته زنګ راغی. له وکې کېدلو سره سم مې له مقابل لوري څخه د ژړا غږ واورېدلو. ما هڅه وکړه چې ژړا بس کړي او بیا مې ترې وپوښتل: ورېندارې، څه شوي دي؟ د هغې لخوا وویل شول: ته چیرته یې او په څومره وخت کې زموږ کور ته را رسېدلی شي؟ ما ورته وویل: ته خو ووایه، اخر څه خبره ده؟ ورورجان چیرته دی او مورجانه چیرته ده؟ خو له مقابل لوري څخه فقط همدا راته ویل کېدل چې ته هر چیرته یې سمدستي زموږ کور ته راشه. ما هغې ته ډاډ ورکړ چې زه تقریبا په 1 ساعت کې در رسیږم. وروسته له 1 ساعت مزل څخه د هغوی کور ته په تلوار سره ورسېدم. ومې لیدل چې ورورجان مې زما یو وکیل ملګري سره چې زه ورته ورور وایم مخامخ ناست دی. میرمن یې ژړل او چغې یې وهلې. 12 کلن زوی یې هم په خفګان دی او 9 کلنه لور یې هم چوپه ناسته ده. ما له ورور څخه وپوښتل چې آخر څه خبره ده، خو هغه راته هیڅ ځواب رانه کړ. بس په همدې وخت کې یې میرمنې وویل: دا وګوره، دا د طلاق کاغذونه یې چې راپسې راوړي دي، تیار یې په محکمه کې چمتو کړي دي، غواړي چې ما ته طلاق راکړي. ما پوښتنه وکړه: دا څنګه کېدلی شي؟ دومره ښکلی کور، 2 اولادونه، هر څه شته دی، خو بیا هم طلاق؟ په لومړي سر کې دا ماته هسې ګپ ښکارېدلو. بیا مې د دوی له اولادونو څخه پوښتنه وکړه: مورجانه چیرته ده؟ هغوی وویل: پلار مې هغه 3 ورځې وړاندې د بوډاګانو د ژوند تېرولو مرکز ته وړې ده. ما د کور نوکر ته وویل: ما او ورور مې هغه بلې کوټې ته ځو، موږ ته 2 ګیلاسه چای راوړه. څه وخت وروسته چای راغلو. ما ډېره هڅه وکړه چې په ورور مې چای وڅښم، خو هغه انکار وکړ او لږه شېبه وروسته یې په معصوم انداز راوکتل. د ماشومانو په څېر یې په چغو چغو پیل وکړ. زیاته یې کړه: ما د تېرو 3 ورځو را په دې خوا هیڅ هم نه دي خوړلي. ما مې خپله 18 کلنه مور پردی خلکو ته حواله کړله چې هغوی یې خدمت وکړي. په زیاتې ژړا سره یې وویل: له تېر 1 کال را په دې خوا زما په کور کې زما مور په بیخي مصیبتونو کې راګیره وه. ښځې مې قسم خوړلی و چې زما د مور هیڅ پروا به نه ساتي، نه یې ورسره خبرې کولې، خدمت کول خو یې لا لرې پرېږده. نه مې ورسره میرمنې خبرې کولې او نه مې ورسره اولادونو. هره ورځ به چې له دفتره راغلم، مور به مې ډېر ژړلی و، حتی تر دې چې د کور نوکر به د دوی په وجه ورسره خرابیه نه کوله. مور مې راته 10 ورځې وړاندې وویل: زویه، ما د بوډاګانو د ژوند تېرولو مرکز ته واستوه. ما ډېره هڅه وکوله چې د کورنۍ فضا جوړه کړم، خو میرمن او اولادونه مې پر خپل ضد ولاړ وو. زه چې 2 کلن شوم، پلار مې وفات شو. مور مې د نورو خلکو پر کورونو کې خدمتونه وکړل تر څو زه درس ووایم. زه یې د دې وړ کړم چې وکیل شم. خلک راته وایي چې مور به دې سره له دې چې په پردیو کورونو کې به یې خدمت کولو، خو ته یې هېڅکله په کور کې یوازې نه یې پرېښی. خو نن زما هغه مور په دې عمر کې د پردیو لاس ته په یوازیتوب کې ناسته ده. زه مې چې د مور یو خدمت را یادوم، هغه چې زما لپاره یې څه کړي دي، اوس هم دردېږم. زما اوس هم په یاد دي چې کله مې د میټریک ازموینه ورکوله، مور به مې را سره په شپو ناسته وه. یوه ورځ چې زه له ښوونځي څخه کور ته راغلم، نو مور مې شدیدې تبې نیولې وه. ټول وجود یې داسې ګرم و لکه تبی. ما ورته وویل: مورې، ستا خو ډېره تیزه تبه ده. مور مې مسکی شوه او راته یې وویل: زویه، تبه مې نه ده، دا اوس مې ډوډۍ پخه کړله، له دې وجې مې وجود ګرم دی. له خلکو یې پورونه واخیستل او په ما یې حقوق او سیاسي علوم ولوستل. ورور، زما وکیل ملګری چې زه ورته ورور وایم، همداسې د مور د خدمتونو په اړه غږېدلو او په چغو چغو یې ژړل. وی ویل: زه چې د خپلې داسې مور په کار نشم، نو د میرمنې اولادونو خو به مې بیخي نشم. زه چې چا پاللی یم او د وجود ټوټه یم،
ما هغه داسې خلکو ته حواله کړې ده چې نه یې په خوی پوی دي، نه یې ناروغي درک کولی شي او نه یې خدمت کولی شي. لنډه دا چې زه د خپلې مور لپاره هیڅ نشم کولی، نو د نورو لپاره خو یې بیخي نشم کولی. که ازادي دومره خوږه وي او مور را باندې بوج وي، نو زه غواړم چې میرمن اولادونو ته مې پوره ازادي ورکړم، یعنی طلاق ورکړم. زه چمتو یم چې خپله ټوله سرمایه او کور دوی ته ورکړم. زه غواړم چې د بوډاګانو د ژوند تیرولو په مرکز کې د خپلې خوږې مور سره یو ځای اوسم. هلته که نور څه نه وي، د خپلې مور سره خو به نږدې یم. که زما په دې دومره سرمایه کې زما د مور خدمت بل څوک کوي او د بوډاګانو د ژوند تیرولو په مرکز کې پرته ده، نو آخر خو به زما هم د حال کېږي که نه، ځکه زما اولادونه به هم له ما سره همداسې کوي. نو زه ښه ګڼم چې سر له اوسه ځان په دې مرکز کې عادت کړم. څومره چې خبرې اوږدېدلې، په هماغه اندازه به یې ژړا زور اخیستلو. په خبرو کې وخت د شپې 12 بجې او 10 دقیقو ته ورسېدلو. ما موټر چلونکي ته وویل موټر چالان کړه، موږ ټول همدا اوس د بوډاګانو د ژوند تیرولو مرکز ته ورځو. کله چې مرکز ته ورسېدلو، په ډیرو زاریو مو پرې د مرکز دروازه خلاصه کړله. باور وکړئ، وکیل صاحب د دروازې د چوکیدار پښو ته پریوتلو او په ژړا ژړا یې ورته وویل داخل کې مې مور ده، زه غواړم چې له ځان سره یوسم. چوکیدار ترې وپوښتل څه کاره یې؟ ځواب یې ورکړ وکیل یم. چوکیدار ورته په خاندان انداز وویل ته چې د خپلې مور په تړاو انصاف نشي کولی، له نورو سره باید څه انصاف وکړي. موږ له ډیرو هڅو وروسته داخل ته پرېښودل شو او هماغه کوټې ته لاړو چېرته چې د وکیل صاحب مور موجوده وه. زه د هغې کوټې په اړه نور څه نه وایم، خو دومره به وایم چې د مور په خوا کې یې په فریم کې یو انځور لګېدلی و چې ټوله کورنۍ پکې وه. وکیل صاحب د همدې مور په غېږ کې پروت و او دا عکس یې اخیستل شوی و. مور یې دا مهال په درانده خوب ویده وه. د عکس په لیدلو او د مور د کوټې په لیدلو هلته موجودو ټولو کسانو په داسې انداز وژړل لکه یو مور چې د خپل ځوان زوی له مرګ څخه خبره شي. د شپې شاوخوا 2 بجې وې. زموږ د ټولو په دې ډول ژړا باندې د مرکز ټول بوډاګان راویښ شول. بد حال و. د ژړا په شور یې مور له خوبه بیداره شوله. د خپل زوی انګور لمسیو زما په لیدلو حیران شوله. زوی کلک په غېږ کې ونیولو او بیا یې ژړا زور واخیستلو. څه وخت وروسته مو د تګ اراده وکړله. د مرکز ټولو خلکو له خپلو کوټو څخه په دې نیمه شپه کې راوتلي وو. په سترګو کې همدا هیلې څرکونه وهل چې کاش موږ پسې هم اولادونه راشي او له دې ځایه مو وباسي. په لار کې مور او زوی د ماضي کیسې کولې او میرمن اولادونه یې چوپ ناستو. کور ته چې بیرته راوګرځېدلو نو 3 بجې او 45 دقیقې وې. میرمنې یې هم په دې پوه شوه چې زما د اولادونو د ټولې کورنۍ د خوښۍ کلي مو همدا ده. ما هم ترې رخصت واخیست او په ټوله لار مې هلته تېره شوې صحنه په ذهن کې ګرځېدله. لنډه به ووایم چې مور وي، له مرګ څخه وړاندې یې د وژلو هڅه مه کوئ. مور زموږ طاقت دی، مه یې کمزوری کوئ. که کمزوري شي نو د ټولنې بنیادونه ورسره کمزوري کیږي او ټولنه ورسره له منځه ځي. که تاسې یا مو خپلوان او یا مو هم په شاوخوا کې ورته مسایل وي، که ستاسې له امله مو د مور له سترګو اوښکې توی شي، نو یاد ولرئ چې دا به په تاسې د پیړیو پور وي. هر څه به ولرئ، خو باور وکړئ چې سکون به هیڅکله پیدا نه کړئ. سکون فقط د مور په غېږ کې دی.